سلامونه ټول افغان ملت ته مبارکیانې ستړې مشي. خدای دې وکړي چې هر وخت داسې د خوشحالۍ او د خوښیو د زریو سره مخ شو. ملګرو ته دې معلومه وي چې تقریبا دا د 2.5 کاله پس به هم نن داسې 20 دقیقې پس نیم ساعت پس د 2.5 کالو راهیسې د کام او د وطن په ننګ قیدي علي وزیر د کراچۍ له سنټر جیل څخه راوځي. نو د ملګرو مو خواست دی د کراچۍ ملګري په ډیر زیات درانه تعداد د کراچۍ سنټر جیل مخې ته ورته راغونډ شي تر څو د زخمی علي وزیر داسې هرکلی وشي چې دا ټول دنیا او دا ټول خلک ترې عبرت واخلي چې واقعا هم چې پښتانو پورې دا متل شوی دی چې پښتانه مړی نازوي کنه. دا مقصد هر وخت مړی نازوي د ژوندیو قدر او احترام نه کوي. نن باید مونږ ژوندي ونازو، باید ژوندی اتل ژوندی د کام او د وطن په ننګ کلک ولاړ لکه د غر زخمی علي وزیر باید نن ونازو. نن مونږ هم دلته په اسلام آباد کې چې کوم ملګري دي په F9 پارک کې مو د شپې د مخې د اتن او د شراغلاست پروګرام جوړ کړی دی. داسې په ګرد نړۍ کې میشتو افغانانو او پښتنو نه خواست دی چې تاسې په هر ځای کې د علي وزیر د شراغلاست او د هرکلي دپاره خپلې میلې جوړې کړئ، پروګرامونه جوړ کړئ تر څو علي وزیر ونازو او نړۍ ته هم دا پیغام ورکو چې موږ خپل اتلان نازو، موږ خپل پیاوړي ښاغلي شاه زلمي نازو. ځکه چې د علي وزیر مبارزه فقط د ځان د پاره نه یا د کوزې پښتونخوا یا د وزیرستان د پاره نه بلکې د نړۍ په مخ میشت چې چیرته هم افغان ملت یا د افغان ملت وګړي میشته دي د هغو دپاره علي وزیر خپل غږ پورته کړی دی. د ملي پارلمان منتخب غړی د کروڑونو لکونو خلکو منتخب نماینده له 2.5 کالو راهیسې د کام او د وطن په ننګ هتکړۍ زنځیرونه او پنجرې ومنلې او دا خبره ډیره په جرأت کوله چې زما هډوکي به خاورې شي، زما غوښې به توشي په زندان کې، مګم زه به هیڅ چاته سر ټیټ نه کړم. نو واقعا هم وایي هیڅ چاته به سر ټیټ نه کړم، نه خرڅ او نه به ډار شم، وعده مې ده په قرآن لسونه ږدم د کام سره. نو هغه د علي وزیر هیڅ چاته سر نه کړ ټیټ، بلکې د علي وزیر د سر ټیټول د ټول افغان ملت